بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ یو استاد نه چا پوښتنه وکړه، وایي داسې یو عمل راته وښیه چې کلونو کلونو همداسې جاري روان وي او قطع کېږي نه. داسې یو عمل راته وښیه، یعنې جاري عمل. نو زمونږ استاد ورته ډېر اسانه جواب ورکړ، وایي یو ماشوم ته الف با تا سا وښیه که نه، یا یو ماشوم ته الحمدلله وښیه سورة فاتحه. تر څو پورې چې دا ماشوم ژوندی، تر څو پورې چې ژوندی او دی دا الف با تا سا وایي، ته هم ورسره په اجر او ثواب کې شریک. همدارنګه تر څو پورې چې دی ژوندی که نه او دا الحمدلله وایي، هغه که په مانځه کې که مانځه نه دي باندې، نو ته هم په اجر او ثواب کې ورسره شریک. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله، او کما قال علیه السلام. وایي څوک چې چاته ښه لارښوونه وکړي، نو تر څو پورې چې هغه عمل پې کوي، دی هم ورسره په پوره په اجر او ثواب کې شریک ده. نو څومره لویه خبره ده دوستانو، څومره له اجر او ډک او د خیر نه ډکه او لویه خبره ده. یعنې سړي ته عادي ښکارېږي که نه چې ته یو ماشوم ته الف وښیه. تر څو پورې چې دا ماشوم الف وایي، الله ده ته 10 نیکیانې ورکړي، تا ته هم 10 نیکیانې روانې دي. دا خو لا پرېږده چې دا ماشوم بیا په آینده کې خپلو بچو ته یې وښیي، د هغه لمسیانو ته دا ورسېږي. ته باور وکړه په الله چې په سلهاو کاله به یې تا دا اجرونه او ثوابونه روان وي. خلک وایي که نه، وایي موږ ته داسې یو عمل وښیي چې اجر او ثواب یې ډېر وي. دغه د هغه اجر، دغه د هغه عمل، وړوکی عمل ده، خو باور وکړئ په الله چې دغه عمل تاسو په خپله هم زده کوئ، یو ماشوم خپل بچي ته یې هم وښیي. تر څو پورې چې ستاسو دا ماشوم د قرآن تلاوت کوي، پوره ته هم ورسره په اجرونو او ثوابونو کې شریک یې. په حقیقت کې تا یو میټر د خپل ځان لپاره ولګاو دی باندې، لکه څنګه چې یو سړي پسې میټر لګېدلی که نه، د برق میټر، او د پسې ورځ تر ورځې بلې هغه یونټونه اوړي. نو تا هم په حقیقت کې یو میټر ځان پسې د نیکو اعمالو ولګاو. ته به قرار ناست یا به ویدې، مرګ خو په هر چا باندې راځي، موږ او تاسو به مړه یو، لیکن دغه اجرونه او ثوابونه به موږ او تاسو پسې انشاءالله روان دي. څومره لویه خبره ده دوستانو. نو راځو د الله په توفیق سره انشاءالله شروع کوو. ډېر اسانه دغه اولنی درس دا بیخي ډېر مهم او بالکل تاده وګڼل کېږي د قرآن شریف لپاره. که دغه حروف موږ او تاسو صحیح زده کړو، ټول قرآن شریف کې هم دغه حروف دي، په ټول قرآن شریف کې له دې حروفو نه علاوه بل حرف په قرآن شریف کې نشته. نو که دغه حروف نن موږ صحیح زده کړو انشاءالله، د دې معنا دا ده چې موږ او تاسو د قرآن شریف ټول حروف په صحیح توګه باندې زده کړل. شروع کوو. کله چې موږ درس شروع کوو نو اعوذ بالله بسم الله به وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف الف، با با، تا تا، ثا ثا، جیم جیم. ګورئ دوستانو څومره اسانه ده ماشاءالله که نه. الف، بعضې خلک الف وایي، الف دا دواړه سونډې سره جنګي، دا صحیح نه ده. الف دا د پاسه غاښونو سر چې لاندې سونډې سره ولګېږي، دې نه الف ادا کېږي. الف. با دواړه سونډې سره ولګېږي. تا د ژبې سر چې پاسه غاښو سره ولګېږي، بیخونو سره تا ادا کېږي. ثا 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 دا باریکه ادا کېږي، نرمه ادا کېږي. دا د ژبې سر نه ده، دا د ژبې سر، دا چې د پاسه غاښونو سر سره ولګېږي، همدغه د سر سره یې ولګېږي، نو دې نه ثا ادا کېږي. ثا. جیم جیم. ح ح ح دا صفا آواز لري، صفا. حی حلوا ده که نه، دا د حلوا والا حی ده، حی ده. صفا ادا کېږي، له ستوني نه ادا کېږي. خا 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 دوستانو دا ډکه ادا کېږي، غټه ادا کېږي. ګوري دغه شین غوندې رنګ ویني، دا شین رنګ، دا چې د هر حرف وي هغه معنا دا ده چې دا حرف دا ډک ادا کېږي، غټ ادا کېږي. په انګلیسي کې ورته بولډ وایي، بولډ ادا کېږي. صحیح ده. خا که څوک داسې وایي خه، دا یې غلط وویلې. خا خا دا خوله به داسې غونډه کوي، غونډه بې ونیسئ، نو بیا له دې نه هغه حرف ډک ادا کېږي، غټ ادا کېږي. صحیح شوه. خا. دال دال، دا به لږ اوږده و. ذال
ذال دا به هم اوږدو. را ګوري د را هم هماغه رقم رنګ ده او کلر ده. د دې معنا دا چې دا به هم ډکه وایو. را داسې به نه وایو. را ز دوستانو کله چې د ژبې سر لاندې غاښو سره ولګېږي سمه ده ډېر اسانه د ژبې سر د لاندې غاښو سره ولګېږي ز ادا کېږي. د دې وجه نه دې کې قوت وي قوت پکې وي. ذال کې قوت نه وي. ذال د ژبې سر پاس غاښو سره دا وړکی فرق ده پکې. ذال د ژبې سر پاس غاښو سره ولګېږي او ذا کې د ژبې سر لاندې غاښو سره ولګېږي. ډېر اسانه ده که نه. کوشش وکړئ دغه فرق انشاءالله همدغه اول درس نه زده کوئ وروسته به تاسو ته هېڅ مشکل بیا نه وي انشاءالله. ذال د ژبې سر پاس غاښونه ذا د ژبې سر لاندې غاښونو نه ادا کېږي. ذا سین شین سین د ژبې سر لاندې غاښونه. شین صاد دا هم د ژبې سر لاندې غاښونه. اوس دا سین او د صاد کې فرق څه شی ده؟ فرق دا ده چې صاد دا ډک ادا کېږي غټ ادا کېږي صحیح ده بولډ او سین دا باریک ادا کېږي. صاد سین ضاد دا هم ډک ادا کېږي غټ ادا کېږي بولډ ادا کېږي ډک صحیح ده. ضاد د دې ځای کوم ځای ده کوم ځای نه ادا کېږي؟ ګورئ دا ژبه ده فرض کړئ دا ژبه ده صحیح شوه. دا د ژبې سر شو دا او دا یو طرف شو او دا بل طرف شو صحیح ده که نه. دغه چپ طرف د دې خواته ده. چپ طرف کله چې جیګ شي د پاس غاښونو سره ولګېږي پاس غاښونو سره ولګېده نو له دې نه څه شی ادا کېږي؟ ضاد. د ژبې طرف د پاس غاښونو بیخونو سره چې ولګېږي ضاد ادا کېږي. فرض کړئ دا غاښونه دي که نه غاښونه دي. ضاد ژبه به راجګه کې د دې بیخونو سره به داسې ولګي ضاد د دې نه ضاد ادا کېږي. ضاد هغه یوازینی حرف ده چې په عربي کې موجود ده د عربي ځانګړتیا ده صحیح ده. داسې یوه ژبه نشته بل چې په هغه کې ضاد موجود وي. نو چون د عربي الحمدلله ډیره فصیحه ژبه ده د قرآن ژبه ده نو الله دا حرف پکې راوړی ده. ضاد صحیح شوه. طا هم ډکه ادا کېږي. ضا هم څنګه ادا کېږي؟ ډکه ادا کېږي. ګورې دې او دې سره فرق دا ده. ضا دا ډکه شوه او زا دا څنګه شوه؟ دا باریکه شوه. ضا کوشش وکړئ چې پریکټیس یې کوئ. ضا دا به څنګه وایي؟ ډکه به یې وایي غټه به یې وایي صحیح شوه. او زا دا به غټه نه وایي وړکۍ به یې وایي. عین غین فا غین ګور هم هماغه رقم شین رنګ ده ډک به وایو. بعضې خلک پا وایي پا صحیح نه ده. پاس غاښونو سر لاندې سونډې سره به لګېږي. قاف ګور هم شین رنګ لري ډک به وایو غټ به وایو. قاف کاف دا ډک نه ویل کېږي صحیح شوه. کاف به باریکه وایو. لام میم نون واو ها ګورئ ها دا د سینې طرف ته د دې د ادا کېدو ځای نږدې ده. ها او ح خولې طرف ته. ح دا صفا ده ها دا صفا نه ده. ها سینې طرف نه ادا کېږي. کوشش به کوئ چې انشاءالله د دې دواړو ترمنځ دا فرق جدي په نظر کې ونیسئ. داسې نه شي چې ها او ح تاسې دواړه سره ګډ وډ کړئ. بعضې خلک دې ته هم ها وایي دې ته هم ها وایي یا ماشومان زر تر زره که نه توپیر نشي کولی. تاسو خپل کوشش ماشوم سره وکړئ. که چېرته زر زده کړه ډېره ښه ده که زده نه کوئ هېڅ تشویش مه کوئ انشاءالله کرا چې مخکې ځي نو په خپله باندې به یې زده کړي. ها همزه یا
دوستانو دا اولنی سبق دا ډیر مهم ده. تاسو ان شاء الله کوشش وکړئ چې ټول ترکیز ټول فوکس په دې باندې وکړئ. کله چې تاسو ان شاء الله دا په صحیح طریقه باندې زده کړئ بیا د دې پریکټیس وکړئ نو ډیر په اسانۍ سره به ان شاء الله تاسو دا بیا مخکې لاړ شئ. یعنی دا نور د سبقونو ټول په دې باندې ولاړ دي. کله چې ان شاء الله تاسو دا زده کړئ نور به تاسو ته په آینده کې هیڅ مشکل نه وي، ذره بره مشکل به هم ان شاء الله تاسو ته نه مخ کیږي. نو دغه ان شاء الله ښه پریکټیس کړئ، له دې خوانې هم ووایئ او له دې خوانې هم ووایئ، یعنی مخ او راسته له دواړو خواونه ان شاء الله پریکټیس کړئ، تجربه یې کړئ، څو وارې له خپل ځان سره تجربه کړئ او د خپل ماشوم سره ان شاء الله تاسو به دا په ښه طریقه باندې درته اسانه شي او زده به کوئ، بیا به ان شاء الله مخکې ځو. راځو دویم سبق ته. دا دویم مخ دلته دا کوم چې حروف دي دلته ګورئ یو حرف، دلته فقط دوه حرفه یا درې حرف سره یو ځای شوي دي، کمباین شوي دي. صحیح ده؟ نو دا موږ هم وایو، دې ته مفردات وایي. دې حروف ته چې کله یو حرف مفرد، مرکب چې کله دوه حروف سره یو ځای شي هغه ته مرکبات وایي. نو دا هم د دې په څیر اسانه ده ان شاء الله. مخکې ځو. الف لام الف، ګورئ لام لیکل شوی، صحیح شوه. مخکې لام دغه رقمو، اوس لام په دې شکل باندې چې کله بل حرف الف ورسره یو ځای شو په دې شکل ولیکل شو. لام الف دا بل شکل ده. با الف، ګورئ با ده بیا الف ورسره یو ځای شوی. لام الف، دا او دا او همدارنګه دا ټول یو شکل دي، ټول یو معنا یو رقم تلفظ کیږي. د دې ټولو پرونونسیشن هغه یو رقم ته ده. با الف، لام الف، لام الف، لام حا، لام الف، با لام با، ګورئ با ده بیا لام د وړوکی بیا با ده. صحیح شوه؟ ټول سره یو ځای شوي دي، نور پکې هېڅ مشکل نشته. با لام با. کاف ګوره داسې هم لیکل کیږي، داسې هم لیکل کیږي. کاف با، ګورئ دا کاف وړوکی کاف ده، داسې هم لیکل کیږي او داسې هم لیکل کیږي. کاف الف، صحیح شوه؟ تاسو به دا زده کوئ چې کاف داسې هم لیکل کیږي، داسې هم لیکل کیږي، داسې هم لیکل کیږي او داسې اوږد هم لیکل کیږي. یعنی دا ټول هغه مختلف شکلونه دي چې تاسو ته لیکلي دي تر څو تاسو د دې کاف له شکل سره بلد شئ. کاف الف، با کاف تا کاف ثا، با تا ثا نون یا، با الف نون الف، تا الف یا الف، ثا الف، با سین یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین. ګورئ دلته به لږ توجه کوئ. ثا موږ ویلیو ثا د ژبې سر پاس غاښونه، موږ ویلیو سین د ژبې سر لاندې غاښونه. نو کوشش به کوئ چې انشاءالله اول ژبه پاس ویسئ ثا، بیا یې لاندې راکته کوئ سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا. حا دا ډکه ویل نه دي پکار ځکه موږ مخکې ویلو چې حا باریکه ده. تا حا، صحیح ده؟ تا حا که ووایو نو دا غلط ده ځکه موږ ویلو چې حا دا باریکه ویل کیږي. نو تا حا. نون خا، خا موږ ویلو ډکه ویل کیږي که نه، دلته به هم ډکه وایي. یا حا. با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا دو یاګانې دي ګوره که نه. نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، جیم حا، خا، حا ثا، خا با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، با خا تا، تا ها، با تا،
یا ها تا ها نون تا ها یا ها با با ها الف با ها میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا کوشش وکړئ دوستانو چې دغه حروف چې کوم شین رنگ باندې دي دا غټ غټ وایي ډک ډکي وایي صاد با طا با ضاد الف ظا الف تاسو به خیال کنه دوستانو کوم چې دا شین رنگ باندې حروف راځي زغه ډک وایم نو تاسو به هم ان شاء الله کرا کرا ځان ور سره عادت کړئ عین غین همزه عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال همزه داسې ویلی شي کنه همزه د الف په شکل یعنی الف راغلی په سر باندې حمزه ده حمزه د الف په شکل واو داسې هم ویلی شي او صحیح ده او داسې هم ویلی شي چې حمزه د واو په شکل یعنی اصلا دا حمزه تلفظ کیږي بیا او حمزه د یا په شکل یعنی حمزه راغلی خو شکلی د یا ده الف صحیح شو دا الف ده پاس ور باندې حمزه راغلی نو حمزه د الف په شکل داسې به وایي حمزه د واو په شکل حمزه د یا په شکل فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حا میم لام میم تا میم تا میم تا الحمدلله دغه درس مونږ وویلی او ډیر اسانه و ماشاءالله تاسو به کوشش وکړئ ان شاء الله چې د دې خوانې هم پریکټیس کړئ یعنی سرچپه له دې خوانې هم وایي له هغې خوانې هم وایي او ماشوم ته کله ناکله په یو ځای باندې ګوته کیږي مثلا دا څه شی ده جیم شابس ماشاءالله ثا میم هغه به درته وایي چې کله د ماشوم ښه ذهن پې خلاص شو هر حرف یې وپېژانده چې دا تا ده 2 ټکي لري دا ثا د 3 ټکي لري کله چې لاندې ټکی ولیکل شي هغه بای کله چې منځ کې یو ټکی ولیکل شي هغه نون وي کله چې 2 ټکي ولیکل شي هغه تای کله چې لاندې 2 ټکي ولیکل شي هغه یای دغه ماشوم چې کله وپېژندل نو ان شاء الله بیا د ماشوم ذهن ډیر ښه کار کوي او په خپل باندې به ان شاء الله په خوشحالۍ سره مخکې رواني دا زموږ ان شاء الله زموږ نننی درس روان درس کې به ان شاء الله یو څو مهم نور قواعد وایو په دغه اسانه طریقه باندې به ان شاء الله پر مخ باندې ځو السلام علیکم